وسوسه مسلمان ته څنګه راځي؟ شیطان وسوسه مسلمان ته شي دا د ایمان علامه ده. دې وسوسې لپاره د شیطانانو لخوا خاص خلک ټارګټ کیږي که نه؟ زه به جهنم د ستانه او د دې ټولو نه چې ستا خبره مني هغو نه به دوزخ ډکوم. بله الله ورته وفرمایل کله نه کله مسلمانان ناامیده شوي زما دعا نه قبلېږي او که نه وایي دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری که نه خداوند متعال د شیطان غوندې شخص تو قبلی دار چا قبلی. ډېری نارینه وایي په کورونو حتی شکونه د زنانو په نارینهو باندې شکونه بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دا څه دپاره وایي؟ همدې شیطان خبیث ته وایي. دغه حالات هغه چې کور کې مریض نه جوړېږي، هغه چې چا کاروبار نه سمیږي، هغه چې یا په ټولنه کې محبوبیت نه پیدا کیږي، دا وسوسه ده که نه؟ پړ مخه پیغمبر علیه السلام ته په زنګنو باندې پرېوته بله چې د خدای پیغمبر مخ غرق شو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زموږ له خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو په وسوسې باندې خبرې کوو. وسوسه څه شی دی؟ وسوسه مسلمان ته څنګه راځي؟ وسوسه خپله راځي که راوستل کیږي؟ وسوسه په عباداتو باندې څومره اثر لري؟ وسوسه د مسلمان قوي ایمان ته څه ضرر رسوي؟ دې ته هم راځو چې په وسوسه باندې مسلمان نیول کیږي که نه؟ عبادات پې زیانمن کیږي که نه؟ د وسوسې علاج څه دی؟ ډېری خویندې ورونه د وسوسې دپاره د علاج پوښتنه کوي. وسوسې دپاره کوم مشخص اذکار او دعاګانې شریعت ښودلي که نه؟ د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محترم مولوي عبدالطواف حنیف صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو او تاسې قدرمن لیدونکي هم را سره تر پایه پاتې شي. مولوي صاحب ښه راغلاست. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. جناب استر صاحب تاسو ته او ستاسې د پروګرام ټولو لیدونکو او ثبتونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام. ډېره مننه جناب مولوي صاحب چې سره د دې چې تاسو مریض مستئ او د قدرمنو لیدونکو او مینوالو لپاره مو هغه خپل وخت موږ ته راکړه تر څو قدرمن لیدونکي ستاسې له عالمانه ویناو څخه ګټه واخلي. ډېره مننه. مولوي صاحب راځو. وسوسه ډېری زموږ او ستاسو مسلمانانو ورونه او خویندې له دې مشکل سره مخامخ دي. ډېری ته شکایت کوي، ډېری د دې د حل غوښتنه کوي، ډېری په دې فکر کې دي چې داسې وسوسې راغلي ایمان به مې څنګه شوی، عبادات به مې څنګه شوي، قسمه قسم فکرونو سره مواجه کړي دي. په سر کې راځو دې ته جناب شیخ صاحب چې وسوسه څه ته وایي، د شریعت څنګه تعریفوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. جناب اشتر صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان زمونږ او ستاسې داسې یو دشمن دی چې په قرآن کریم کې خداوند متعال موږ او تاسو ته فرمایلی دي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسې دښمن دی، تاسې په دښمنۍ باندې ونیسئ. دا دښمن چې دی قرآن کریم کې دې قسم خوړلی چې دا ستا بندګان نه دي، تا چې زه د دې آدم علیه السلام په سر باندې د جنت نه خارج کړم نو زه به دوی ته مخامخ هم راځم، ښي طرف نه به م ورته راځم، چپ طرف نه به م ورته راځم، نه هرې خوا نه به ورته راځم. خو ولا تجدو اکثرهم شاکرین، اکثر به شکرګزار پیدا نه کړي. نو لأضلنهم اجمعین، خامخا به غون به ګمراه کړم که نه. الله ولا قسم خور چې زه هر هغه څوک چې ته ستا خبره ومني او ستا په نقش قدم راشي او روان شي، ستا په قدم نقش قدم روان شي، زه به ټول نه جهنم ډکم. لأملأن جهنم منک ومنهم اجمعین. زه به جهنم د ستانه او د دې ټول نه چې ستا خبره مني هغو نه به دوزخ ډکم. الله ورته وفرمایل
شیطان چې دی دا پیغمبر علیه السلام فرمایي د انسان په دې رګونه نه کې رواني الله دا قدرت ورکړي ځکه الله له سوال کړي چې هر کله خداوند متعال شیطان علیه لعنتی که او جنت نه خارج که نو بیا الله ته فرمایي چې رب انظرني الى يوم يبعثون خدای ما د قیامت پورې دوام راکړه او عمر راکړه قیامت پورې بله نو الله پاک د هغې دعا قبوله کړه یو په دې کې دا ثابته شوه چې هر کله خداوند متعال د شیطان غوندې شخص دعا قبلوي دا چا قبلوي دا مسلمان قبلوي که نه مسلمان حتما قبلوي کله نه کله مسلمانان ناامیده شوي زما دعا نه قبلوي او که نه وایي دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری که نه الله پاک هیڅ کله خپل دوست نه ناامیده کوي ځکه شیطان یې ناامیده کړی نه دی نه چې ناامیده شو بیا هم الله نه سوال وکړي چې خدایه رب انظرني الى یوم یبعثون د قیامت د ورځې پورې ما ته انتظار وکړه ژوند راکړه نو خداوند متعال د شیطان علیه لعنت هغه دعا قبوله کړه د قیامت پورې ژوندی دی متوجي بله او دا شیطان چې دی دا موږ ته مخامخ راځي ښي طرف نه راځي چپ طرف نه راځي هرې خوا نه راځي دا په څه خاطر راځي چې ما او ته د الله د بندګۍ نه وباسي ما او ته د الله د اطاعت نه وباسي ما او ته د اخلاص نه وباسي زما او ستا په زړه کې داسې یو وسوسې راواچوي داسې یو پروګرام راواچوي چې زما او ستا اړه د خپل عبادت کوو لیکن عبادت باندې مطمئن نشو مثلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي خپله د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث دی چې تاسې د شیطان چې کله مانځه کې ودرېږئ شیطان تاسو ته وسوسه درشي شیطان دا وایي شیطان درته وایي چې تا مونږ 2 رکعته کړی 4 دې کړی الله وایي 2 دې چېرته کړی پوه نه شئ تا به کړی 2 وایي دا نه یو دې وکړه دې مشکل سره ډېر خلک مخ دې خلک که نه یو دې وکړه مثلا تا به کړی 4 رکعته مونږ تا له به 3 رکعته دې وکړه که نه تا 4 نه دی کړی په دې مشکل کې مسلمان غریب بیا سر نه مونږ شروع کړي نو دا شیطان چې دی د دې هر شیطان بیا خپل نوم دی دې شیطان ته ویل کېږي ولهان هغه شیطان ته ویل کېږي چې مانځه کې انسان له وسوسه ورشي د دې دا وظیفه ده دا وظیفه ده چې مانځه دا مونږ خلکو باندې ګډ وډ کړه مونږ نه جوړ څوک ونه کړي ځکه چې مونږ څوک کوي نو پیغمبر علیه السلام وایي چې دا تاسو ته مونځ کې ودرېږئ مونځ چې کوئ نو شیطان وسوسه در اچوي د شیطان وسوسې د نظر مه کوئ دغه ولهان چې دی د دې وظیفه ده د شیطان چې دا مانځه کې وسوسه در اچوي نو ګوره سړی مونځ وکړي لیکن مطمئن بیا هم نه وي که نه دې وجې نه موږ او تاسې باید همیشه که مانځه کې شیطان راغی وسوسه یې راواچوله نو موږ او تاسې باید شیطان په خبر هېڅ عمل نه کوو بس موږ او تاسو د رب بندګي کوو او شیطان ته به چې ما پوره کړی ته چې هر څومره وسوسې راچې د شیطان وسوسې ته بالکل نظر نه کوو کله کله اودس کې دله وسوسه در واچوي د هغې نوم بیا خنزب دی خنزب ورته وایي که نه هغه هلته مسؤلیت لري هغه چې اوس ته اودس وکړي درته وایي چې دا لاسونه خو دې 2 وارې تا 2 وارې وینځلي تا به 3 وارې وینځلي وایي یو وار دې وینځل بیرته دا بعضې خلک خواران نه وي دومره خلک خواران مشکل سره مخ دي پوره اودس یې کړی وایي ما نه دی کړی اسراف پې کوي ځکه چې اسراف خو چې دی ان المسرفین هم اصحاب النار دی که نه همدا خپل اودس در باندې حراموي ځکه په اودس کې اسراف کول دا حرام دی لکه خپل اندامونه وسته چې 3 ورنه زیات وینځي خو دا په اودس کې حرام دی که نه اسراف دی لیکن داسې خلک شته چې دا اودس په دا شیطان پې دا اودس 5 وارې کوي که نه وایي تا نه دی کړی اودس یې نه دی شوی شیخ صاحب که دغه حالت سره یو څوک مخ شي چې یو ځل یې اودس کړی خنزب علیه لعنت ورته وایي چې اودس دې صحیح نه دی کړی نیم دې کړی نیم درنه پاتې دی په دې حالت کې دا بیا اودس وکړي که نه نو شریعت خو دا وایي چې وارې تا اودس وکړه بس هماغې اودس باندې قناعت وکړه حتی دا درته وایي شیطان علیه لعنت تا اودس وکړي ټک بېدبي باندې یو احساس کې بولې رانه لاړې احساس کې خلیدره رانه لاړه که نه نو دا درته وسوسه در واچوي د دې یخ کې پوه نه شوې چې یخ کې پوه شي چې دا شیطان علیه لعنت دی تا له وایي اودس خو دې خو ساس کې درنه لاړې متوجه نو ته به د هغې خبرې پسې نه ګرځې یووالی چې د اودس وکړه که نه چې اودس چې وکړه په دې باندې مطمئن شوې
چې اودس مې وکړ نو اول تا خپل اودس ماته د خوچ کړی دی اودس دې کړی دی به شیطان علیه اللعنت تعالی قسم اسی کوم وسوسه درچې چې مړه به دا نه اودس تاسو کې لاړه بله نو به ته دغه خبر هیڅ اعتبار مور کوه چې دا میته دې بيخي په دې دغه مده شي دې روانه کی دا شیطان روانه او میته نه به د ادراک نه وسوسه وسوسه په دې خنګور د روانه ته کې روانه کی کنه هغه باندې ته باندې وکاو بس پر منځ کوه دغه وسوسه ته هیڅ نظر نه کې نو په دې وخت وته کامیابی او کنه ته دغه وسوسه ته نظر وک نو حتما شیطان نه دی بل وسوسه درځي پس بل درځي پس بل درځي تا دا او د سترونه ګډوډ کوي او حتی هغه او د سنت د فرض هغه سنت نه ګډوډ کوي فرض نه ګډوډ کوي نو تا په حرامو کې واقع کوي بله فرضیت نه خو دی وباسي سنت نه وباسي استحباب خو بيخي ستر لبره بيخي حرام ته دی وباسي ځکه تم دغه او د شي یو غره بده کړي بیا بده کړي بیا در باندې کوي بیا در باندې کړي بیا در باندې کوي د خلک شته چې غون وخت په تشناب کې تیر کی وجه دی شیطان علیه اللعنت ورته وسوسه ورچي ډیره مننه مولوی صاحب دا پوښتنه ما سره وحل شو چې آیا وسوسه یو مسلمان ته خپل راځي که ورته راوستل کیږي معلومه شو چې وسوسه د شیطان کار دی او د وظیفه ده وسوسه ورته راولي راځو دې ته جناب شیخ صاحب یو مسلمان دی همدغه حالت سره مخامخ دی خو کله کله فکر کوي چې دغه وسوسه چې ما ته راغلی ده دا به وسوسه که دا به زما عادي فکري فرق کولی شو د عادي فکر او د وسوسې دا عادي فکر هم دا وسوسه ده عادي فکر نه دی بله عادي فکر نه دا مطلق عادي فکر چې تا ته راغی او هغه د قرآن او سنت د مخالفو همدې له وسوسه وایي همدا د شیطان کار دی چې تا د خپل فکر نه عادي فکر ته واړی خپل د مطمئن فکر نه تا غیر مطمئن فکر ته واړی همدا د شیطان کار دی مولوی صاحب راځو آیا دې وسوسې لپاره د شیطانانو لخوا خاص خلک ټارګټ کیږي که نه هر انسان ته وسوسه ورچوي شیطان علیه لعنت چې دی جناب سیرت صاحب دا هر انسان ته وسوسه ورچوي هر انسان ته بله یو هغه زړونه دي چې هغه زړونه چې دی په هغه مطمئني که نه قرآن کریم کې دا نفس الله پاک په قسم تقسیم کړی دی یو چې دی نفس مطمئنه ورته وایي نفس مطمئنه دا د الله پاک په ذکر باندې راځي او د شیطان ته خناس هم وایي قرآن شریف کې نه خناس الذي يوسوس في صدور دا خناس ولا ولې وایي دا خناس ځکه ورته وایي خناسه معنا ناامید شو بله خناسه معنا سره ناامید شو دا خناس ځکه خناس و شیطان ته خناس وایي نوم خو شیطان دی کنه او یا عزازیل نوم دی لیکن دا خناس ځکه ورته وایي اذا ذکر الله خنسه هر کله چې الله پاک نوم ته یاد کی نو هغه خنسه هغه نو امید اشتختی لکه حدیث کې راځي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې هر کله اذان کیږي دا الله نوم دی دا الله نوم سره شیطان ضد لري او ته تختی وای چې کله اذان کیږي کنه نو شیطان څنګه چې د اذان غږ زی څنګه شواز کنه بله وای تختی ولا غو درات ابي دې دې ما في وتزونه شي شیطان په تزونه شي کنه بله دراتون حدیث کې راځي او تختی تر هغه په چې د الله اکبر आवाज اوري شیطان علیه اللعنت چې تختی بله نو شیطان علیه اللعنت چې دا ارس چاته وسوسه ورچي ارس چاته وسوسه ورچي لیکن هغه زړه چې مطمئن شي کنه هغه زړه کې به د مداخله نشي کولای دی وجنا شیطان علیه اللعنت چې به پیغمبر بیا ته براته ورته مخامخ راته ولې دا وي د کامل اولیاء زړونو ته هغه نشي داخلي دي ځکه کامل اولیاء دي چې هغه همیشه د زړه خپل د الله په ذکر مصروف ساتلي بله او پیر سباق صاحب مبارک د مرشد العلماء حضرت عبدالسلام صاحب پیر سباق صاحب رحمت الله علیه موږ ته کیسه کوله شیطان ما تراته شیطان مخامخ وای ما ته براغه وای مرده ما ته راغی وای ما ته چې ما زه پیدم چې دا شیطان دی وای ما په دې کلمه شته چې لا اله الا الله لا اله الا الله کنه باندې په ثبات باندې مشته نو ټوپونه والا وای ما ته حساب دی بالغ لړم دی کنه ورته الته هغه ته داخلي دی ځکه نشو چې الته ذکر بله دا الله پاک نوم په ذکر نوم سره حساسیت لري دا الله نوم سره نو مچل دراته نو ما په کلمه ولا متوجه کوله په دې کلمه به مشته
لا اله الا الله کنه بله نو هغه توپونه وال ما دې ما ته بلخلند لړم دې ما د خوځيږي ولې توپونه ولې وای وای ته مې ولې د الله په نوم مې ولې کنه بله وای به چې هغه ورک شو به چې بیسه بالغ مې چې کرشته ولا لړم یعنی شیطان د نه دی چې راضي ارچاته خو چې کوم انبیا دي دا غوي زنه د الله پاک عصمت کړي کنه هغه الله پاک معصوم ساتي نه دا اولیاء او زنه الله محفوظ ساتي نو شیطان هغه ته وسوسه به نشي ورچول ځکه همیشه د الله په ذکر نه یو لحظه غافل کیږي نه نو شیطان نو جناب سیرت صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو ته منځ کې راځي یا ودس کې راځي یا په نورو کارونو کې راځي دغه سي اصحاب کرام ته ورته اصحاب کرام سم لوی خلک بله اصحاب کرام لوی خلک ډیر قرآن کریم کې الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله کتاسي یو شی ښکارا کوي بله یې پټوي الله به سره حساب وکړي اصحاب کرام چې دایت کله نازل شو اصحاب کرام پړ مخه پیغمبر علیه السلام ته په زنګونو باندې پریوت بله د خدای پیغمبر مخ غرق شو ځکه چې اوس هغه شی چې مونږه ښکارا کوو صحیح ده هغه زموږ په وس کې دی نه به ښکارا کوو بله لیکن هغه شی چې مونږ په زړونو کې پټي بله کنه او تخفوه یا تاسو پټوي په زړونو کې الله د حساب کوي و د رشي محاسبه چې موږ سره وشي نو په زمونږ په زړونو کې قسمه مسوسه راځي حتی د الله په ذات کې حتی د پیغمبر علیه السلام په ذات کې حتی په طاعت کې حتی ستا په ذات کې نبی علیه السلام ته موږ ته وسوسه راولېږي بله نو دا خو موږ کنټرول نه وتی خبره ده که دې باندې الله موږ ونیسي موږ غرق یو الله پاک د آیت نازل کړ ورپسې لا یکلف الله نفسا الا وسعها خداوند متعال یو نفس نه مکلف کوي مگر په اندازه د هغې د توان بله او د هغې د طاقت او د هغې وسې دا وسوسه چې د انسان د دغې نه بهر ده د طاقت نه بهر ده انسان هېڅکله وسوسه نشي کنټرولولی نو دا وسوسه هر کله چې یو شی د انسان د وس نه بهر شو په هغه باندې الله حساب نه کوي نو ځکه دا ستا خبره مې دا جواب کړه چې تا وی چې وسوسه شیطان مطلق موږ تاسو ته ورچي که نه هر چاته ورچي وسوسه لیکن انبیا چې دي هغوی معصوم دي اولیاء محفوظ خدای پاک ساتي او اصحاب کرام وګوره نو دا چې را نازل شو اصحاب کرام د خدای پیغمبره زمونږ په زړونو کې داسې وسوسې راولېږي داسې وسوسې چې موږ چې کش کې موږ په اور وسوځېږو موږ ښکاره شو بله دا زمونږ خوښه ده خو دا چې موږ له په زړه کې وسوسه راوړېږي یا د الله په ذات کې د پیغمبر په ذات کې د دین په ذات کې د قرآن په ذات کې وسوسه یې که نه نو دا موږ دا خوښه نه ګڼو چې ښکاره شو ښه دی د دې نه چې دا وسوسه موږ ته راشي پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي چې دې باندې تاسې محفوظ ناست دی دې باندې تاسې هېڅکله دا د ایمان علامه ده حتی دا د ایمان علامه ده دا وسوسه چې مسلمان ته ورلېږي مسلمان ته او دا شیطان وسوسه مسلمان ته چې دا د ایمان علامه ده یعنې چاته چې وسوسې راځي مؤمن دی دا مؤمن دی ځکه کافر خو هم د شیطان دوست دی که نه بله کافر خو د شیطان دوست دی او شیطان د کافر دوست دی بله هغې ته وسوسه نه ورچي ولې نه ورچي ځکه غل د هغه کور نه غلا کوي جناب استعداد صاحب چې په هغې کې سامان موجود دي قیمتي شیان نو شیطان هغه زړه کې وسوسه ورچي چې هغې کې مال موجود دي متوجه چې ایمان پکې دی هغې زړه شیطان نه ځي بله هغه خاص هم د هغې خپل زړه دی که نه نو دغه آیت چې نازل شوی د سورة بقرې د آخر آیتونه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ظاهر کسب باندې الله نیسي خو ستا په وسوسه باندې الله پاک تعالی نیسي نو دا د ایمان علامه ده هر چا چې وسوسه ورلېږي نو هغه دې په دې پوه شي چې زه مؤمن یم ماشاءالله مولوي صاحب راځو وسوسې کېدای شي بعضې وخت کې زموږ مسلمانان ورونه فکر وکړي چې حتما خفه کېږي چې دغه وسوسې ورته راځي ځکه سړی خپل ځان سره وایي چې ما ته ولې وسوسې راشي زه په هر څه ایمان لرم بیا هم ځکه وسوسه شي او بیا شک شي حتی د الله جل جلاله په ذات کې دغسې وسوسې د صحابه کرامو په وخت کې دغسې وسوسې هغوی ته راغلي دي اوس راځو همدغه وسوسې د مسلمان په عباداتو بیا منفي تاثیر کولی شي جناب سیرت صاحب هر عبادت چې دی هغه کمون دی کاودس دی ګوره دا شیطان روژه کې دی روژه کې دله وسوسه درشي چې مال روژه دې ماته شو که نه
یو څوک چې دین نه خبر نه وي هغې له خو ډېرې وسوسې ځکه ورچوي یو سړی دی مثلا پر روژه دی په روژه کې عبادت روژه خپل عبادت دی که نه بله روژه دی او په روژه کې محتلم شو بله موږ او تاسې په اصطلاح باندې پښتو کې شیطان تیر ایست غسل پې واوښت غسل پې واوښت نو دا که چېرته دین نه خبر نه وي شیطان ورته وایي مړه چې روژه دې ماته شوه نو روژه دې ماته شوه پوه نه شوې اوس یې وخوره اوس یې خوره ایسې شروع کړي بله اکثره ډېری ځوانان په دې باندې اخته دي او ډېرې خویندې نه چې دا کار کوي ځکه چې کله او دا کار د وسوسه چاله شیطان بله شیطان ورته وایي وایي زه روژه دې ماته ده ختمه ده چې ختمه شوه هر کله د ته روژه نه خوره څه پې کوې پټې وخوري بله خپل روژه خرابه کړي حتی چې په دې باندې بیخي روژې ته نقصان نه رسېږي نه پې روژه باندې نه روژې ته نقصان رسېږي بله نو دا د شیطان علیه لعنت هغه وسوسې او هیڅ کله د شیطان په وسوسه باندې د انسان په عبادت کې فرق نه راځي الله پکې قبلې خو ته به د شیطان وسوسې ته متوجه کېږي نه په مانځه کې په اوداسه کې په روژه کې حتی چې په هر شي کې دا شیطان عالمي خو داسې دی چې دا په هر شي کې انسان سره یو ځای دی بله بله ځان ته په یو شي کې نه دی دا ګوره حتی اول چې راشي تا په ډوډۍ باندې ناست چې په ډوډۍ باندې ناست تا نه بسم الله یې راکړي هله زر که وخلاصېږي متوجه یا یې ښه وږي اشتها ورته برابره کړي که نه بسم الله د ذهن نه وباسي نو چې بسم الله یې وباسي دلته شیطان ځان ته موقع برابره کړي بله چې کله موقع برابره کړي نو شیطان علیه لعنت دغه مسلمان سره چې بسم الله ویلې نه ده ډوډۍ باندې ورسره کښېني نو خوراک ورسره کوي تر څو چې د هغه طعام بې برکته کړي بله لکه پیغمبر علیه السلام مبارک یو ځای کې ناست او یو صحابه کرام ورسره ناست یو صحابي په ډوډۍ باندې کېناست بله نو هغې نه بسم الله یې راشوه که نه بله دا بسم الله ته نه ولې راشوه وإما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم که نه شیطان وسوسه انسان ته بله نو هر کله چې جناب سیرت صاحب دغه شیطان وسوسه در واچي نو دلته به ته الله باندې پناه غواړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وي بله نو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی ول دغه مات شو دغه مشن مات شو دغه شیطان علیه لعنت د سره ډوډۍ باندې کېناست د صحابي سره ډوډۍ ورسره شروع کړه بسم الله دې نه شو چې یو کپ پاتې شي یو مړی یو کپ نو ویل بسم الله اوله و آخره بسم الله اوله ورته په یاد شو نو چې څنګه ورته په یاد شو نو بسم الله اوله و آخره پیغمبر علیه السلام مبارک مسکی شو نو اصحاب کرامو ته پوښتنه وکړه د خدای پیغمبر څنګه مسکی شوې ویل دغه صحابي نه بسم الله الرحمن الرحیم یې راشوه خو چې هر کله یو مړی یو کپله یو ټیکله یو کپ پاتې شو نو بسم الله ورته یاد شو ویل بسم الله اوله و آخره نو دې چې څومره د شیطان علیه لعنت د سره خوراک کړی هغه ټول استفراق بیرته راوګرځاو سبحان الله که نه یعنې شیطان علیه لعنت حتی دا زمونږ او ستاسې چې کور ته ننوځو دا کور ته چې اوس مونږ او تاسې ننوځو مونږ او تاسې هم کور ته ننوځو صحیح ده کفار هم کور ته ننوځي مشرکان هم کور ته ننوځي لیکن زما او ستا د ننوتلو او د کفارو د ننوتلو دا منځ کې فرق څه بله دا منځ کې فرق دا دی چې ما ته به د پیغمبر الاسلام په طریقه ننوځو چې د پیغمبر طریقه دا و چې هر کله پیغمبر الاسلام کور ته ننوته ویل به چې بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا دا دوانه درځي وایي بسم الله الرحمن الرحیم چې کور ته داخلېږي نو دلته شیطان ستا د مداخله ختمه کړي وسوسې ختمې کړي پروګرام ختم کړي پروګرام ختم شي بله ځکه ته د رسول الله په طریقه ننوتې هلته تا سره د الله کومک شو نصرت شو دا کور کې ولې جنګونه پیدا شي دا کور کې چې د زوی او د پلار جنګي د لور او د مور جنګي بله د خواښ او د انګور جنګي بله وجه یې دی په دې کورونو کې زمونږ او ستاسې سنت طریقې د رسول الله پاتې دي بله چې هر کله مونږ کور ته ننوځو وایو چې بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا یا نه درځي بیا بسم الله الرحمن الرحیم شیطان ملا ماته شو
شیطان الله دې ماته کړه بس ستا په کور کې به آرامي او که دا ونه وي نو ستا پلار ته یو قسم وسوسه ورچي زوی ته بل قسم وسوسه ورچي انګور ته بل قسم وسوسه ورچي خواښه ته بل قسم دوی سره په جنګ باندې واچي دا لوی مشکلات مولوي صاحب په کورونو کې جوړ دي ډېری نارینه وایي په کورونو حتی شکونه وي د زنانو په نارینهو باندې شکونه وي یعنې وسوسه ده دا وسوسه ده دې وجې پیغمبر رسول فرمایي چې تاسو د کور نه وځئ هم د پیغمبر په طریقه وځئ نه نبی الله سلام چې کور نه وته نو او دا یو امت ته تلقین کړي چې د کور نه وځي دا دفاع وایي کنه بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله دا څه د پاره وایي ام دي شیطان خبيث دی وایي وایي چې دا هر کله چې مسلمان د کور نه وځي او دا د وایي چې بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله او یو شیطان بلوي کنه چې کار راځي هغه چا باندې به زما څنګه زور ورسي چې هغه الله باندې توکل وکړه الله باندې پناه وغوښته کار روان شو زما ستاله دغه نه لاند شو دا د رسول الله په طریقه باندې او کله ونه وځي دا شیطان تا په قسمه قسم وسوسو باندې قسم د سایس دل پیخي مشکلات دل پیخي په ګناه دی اړي چې دا دغه دوات چې بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله دا ته بیرته کور ته سالم او غانم راځي دوی ضرر تا ته نشي رسولی نو شیطان علیه اللعنت دا په هر کار کې مداخله کوي جناب سیدت صاحب په هر کار کې وسوسه درځي حتی حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي و چې هر کله انسان واده وکړي واده شي وکړي نو د واده په وخت کې خو ظلمانه دا ډېرې خو ډېرې ورخطایي خوارانې یو د خوراک په وخت کې سړی وږي ډېر ورخطایي یو دا کله سړی نوی واده سړی وکړي او د اوله شپه د واده ګوره دلته چې سړی بسم الله الرحمن الرحیم ونه وایي او هغه مسنونه طریقه چې پیغمبر علیه السلام امت ته ښودلې ده هغه ادا نه کړي دلته خپله شیطان علیه لعنت علی تناسلي خپله د انسان د علی تناسلي سره یو ځای کړي او مداخله وکړي متوجه بله یعنی خپله علی تناسلي د انسان د علی تناسلي دلته مداخله کوي ګوره ته چې مداخله وکړي کله چې اولاد پیدا شي بله اولاد څه هغه سرکشي هغه د مور خبره نه مانی د پلار خبره نه مانی مشر نه پیژني کشر نه پیژني کنه وجه دی چې دلته ام بستری جما او کورواله هغه د پیغمبر په طریقې نه شوي دلته مرامي مداخله کړي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو هر کله د خپل بیبي سره بستری کوئ بله نو دا دعا وایه اللهم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا اے خدای ګوره شیطان ته ګوره مداخله شیطان ته وسوسه دلته رامي ده ځکه پکې یاد شوی هم دی اللهم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا خدای شیطان مونږ نه لري کی جنب الشیطان دا شیطان مونږ نه لري کی بله وجنبنا الشیطان مونږ د شیطان نه لري کی په هغه څه کې چې مونږ ته رزق راکړي بله کنه ان دلته شیطان علیه لعنت مداخله کوي حتی یو انسان ته د خپل بیبي په حق باندې وسوسه ورچي بله وای دا ستا بیبي چا سره جوړه ده ته چې وځي بل چا سره خبرې کوي بل چا سره رابطه لري نه بله ګوره دا ټول شیونه موږ او تاسې باید د پیغمبر علیه السلام مبارک د خداوند کریم احکام د پیغمبر علیه السلام حکمونه او د هغه نقش قدم باندې چې لاړ شو دا مشکل نه پیدا کېږي بله اوس یو انسان ته شیطان وسوسه ورچي چې مړه ته چې وځي ستا دا ښځه بل چا سره جوړه ده دا وسوسه راځي تا غونډه ورځ د کار نه وباسي ته به هلته کار کې مصروف یې دکاندارۍ کې به مصروف یې یا مثلا کاروبار کې به مصروف یې به مزدوري کې که نه خو ستا ذهن به هلته کور کې ذهن د تشویش کې باشي چې دا به څنګه کار وشي که نه نو دلته چې دی د خدای حکم دا دی یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته دا ویل خدای پیغمبره ما د خپلې بیبي سره سړی ونیو هغه ورته چې دا څه ګپ خو نه دی ورشه څلور ګواهان حاضر کا والا حد فی ظهرک که څلور ګواهان حاضر نه کړي ستا په شا به زه حد جاري کړم بهتان دی ولګو دا څه خبره به رښتیا به دروغ وي دا خو قرآن شریف کې الله پاک څلور ګواهان ذکر کړي بله څلور ګواهان ګواهي وکړي که نه پس د هغې نه به ته او ګواهي خو په فقهاو لیکلې ده چې څه ډول ده نو جناب سیرت صاحب شیطان علیه اللعنت به هېڅ کله په زړه کې به د شیطان وسوسې ځای به نه ورکړې نو چې ځای دې ورنه کړې په خپله شیطان شیطان خپل تختی
ډېره مننه مولوي صاحب. دلته یوه موضوع بله کورنۍ ته تاسو اشاره وکړه، لږ واضح کوم تر څو زموږ قدرمن لیدونکي ټول پوه شي. مولوي صاحب په ډېری کورنیو کې که څوک لږ مریض وي او مرض یې لږ اوږد شي نو دلته ګونګوسۍ شروع شي، وایي دې باندې خو چا کوډې کړي. که د چا کاروبار نه سمیږي، ژوند دی، امتحان دی، کاروبار دی، د تجربه به د کاروبار نه لري، که کاروبار یې نه جوړېږي، وایي هر کار د لاسه چومپای کې دا هېڅ تجربه نه لري، پې پوهېږي نه، ولا تاوان کوم ولا ګټه نه کوم ولا چاته چې پیسې ورکړم پیسې نه راکوي، فکر کوي چې دا خو په ما باندې خلکو جادو کړې ده. دغه حالات هغه چې کور کې مریض نه جوړېږي، هغه چې چا کاروبار نه سمیږي، هغه چې یا په ټولنه کې محبوبیت نه پیدا کېږي، دا وسوسه ده که نه که مشکل؟ دې نه غټه وسوسه بله نشته. دا وسوسه خو د قرآن کریم کې الله پاک شیطان په دوه ډوله کړی، او قرآن شریف کې الله پاک دغه خپل قرآن شریف چې ختم کړی دی دی په انسي شیطان ختم کړی، من الجنة والناس. الله پاک پیغمبر ته وی صلی الله علیه وسلم هو اعوذ برب الناس، نه پناه غواړم پر رب د چا؟ د خلکو، د انسانانو چې باچا د انسانانو دی. د چا نه پناه غواړي؟ چې اله الناس، چې الله د معبود د خلکو دی. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسو د خناس نه. دا خناس دا دومره خطرناک دی، خطرناک. هغه شیطان هغه وسوسه چونکې یوسوس فی صدور الناس، چې وسوسې په سینو د خلکو کې شي. من الجنة والناس، دا جنات د جن نه دی، د پیری دی او که د انسان دی. نو قرآن کریم الله پاک په انسي شیطان ولې ختم کړی؟ دې ته علما یو اشاره کوي. یو خو جني شیطان دی، خو تا ته نه مخامخ نه راځي، دې ته ګوري. هغه تعالی په زړه کې ستا په عینه کې دا ګرځي، په زړه کې وسوسه درشي. صحیح ده. لیکن دغه شیطان چې انسي شیطان دی، دا مخامخ خو ګریم پرې ده، تسبیح ور سره دی په نه شي، او غټ پر د تراشي. مړه دغه څه کیسه ده په نه شي، څه کیسه ده. ته دلته یو پروګرام جوړ کړي چې تا د یو مسلمان سره په جنګ واچي، یو مسلمان سره دې په غم اخته کړي، یو وسوسه در واچي، ته به حتما دغه خبر عمل کې. لکه دا خلک ولې په جنګ باندې ځکه ظاهرا خواخوږي راځي. دا دراشي وایي السلام علیکم، روزانه ښیي ولا ښیمه ولا غیبت هم دی، خو یو دوه درې خبرې به ورته وکړم. څه خبره ده؟ پلانکي کاکا نه دی، پلانکي ماما، تا پسې داسې خبرې کولې، تا به نه کړي، ته به ځان خبر هم نه. لیکن دا شیطان چې دی، دا انسي شیطان، دا تا ته وسوسه درشي، دا تا په دې باندې مجبوره کوي، او مسلمان په دې مجبوره کوي چې د بل مسلمان نه دې زړه بد کړي. متوجه؟ په ځکه ته په یقین ساتي چې دا غټ سړی دی، دا خو دا کله دروغ وایي. هغه جني شیطان تا نه لیده، هغه ستا په عینه کې ګرځېده را ګرځېده، هغه تا نه لیده. دلته د انسي شیطان علیه لعنت، دا ستا په زړه کې وسوسه درشي، مسلمان سره دې وران کړي.